گل مکای و گل مکای ما پلوه کسا و وړکې چې شي کوي خدای غر کای کړم دا وړکې باندې څه چل وشو ډیر زبردست آوټ سټانډینګ. او السلام علیکم مینوالو، امید لرم ټول به ټیک ټاک یې. زه یم ستاسو نازکه او بالکل واقعي د چې اسد الله جان نن بیا راغلی دی ما سره ولاړ دی او ستاسو د پاره راغلی دی، د خپل ځان د پاره نه دی راغلی وي چې زما مینوال خوشحالي زما د مینوالو د پاره نن یو داسې د خوشحالۍ خبرو کا چې هغوی ټول عمر د پاره ماته په کمنټس کې وي چې یو ځل بیا نو ان شاء الله ضرور به درته نن داسې یو خوشخبري درکوم چې تاسو به فل حیرانه یې. نو زه د مینوالو یو جهان مننه کوم ځکه چې زما دا سوچ هم نو چې ما به څه خوښوي نه به مې خوښوي، ما وی ټول عمر به په کور ناسته یم خو اسم ناسته یم خیر دی لکه واده مې نه دی شوی. تاسو دا خبره وکړه زه یم چې دا خبره مینوالو سره شیر کوم او که نه واقعي د داسې راپسې یو کس لګېدلی نه دا خو به ډېر خوند وکړي. وی نو ما داسې ونه کړې شوه ما ورته تاسو خپل رولېږي وایي چې هغوی خپل تصویر رولې سم د کویکاب شهزاده و ډېر زیات مړه بس نشم ویلی توبه خدای توبه زه خپل هم بدرنګه یم دغه خو نه بی جان داسې خبره ده چې انې کې که زه ما ته به غوسه یي یقینو ساتې زما د وینو ته به تږي ناست نه جي نه داسې خبرې نشته خو لکه ما نو زه وایم چې خیر دومره ښکلې دي نه خو چې د شاهرخ خان په شانتې وي. شاهرخ خان وي مینه د مینې ولاړېږي وي په مینه مینه د قتل مین د کړم نو ټول قصور د سترګو وي سترګې کار جوړوي که نه سترګې چې ستر جی زه وایم چې ونه وایم ولی نه غرور کوم خو لکه خیر د ما چې دومره انتظار مې مو که هغه خلک څنګه وي په لار کې مې د شپې خو خاون مې د خشتې داور په دې خبره دا غیار کم کنا حیرانه یم چې بیا دې انتظار کړم کنا انتظار کوم هر څه او زموږ خو بېوسي بېتردي کمزوري و جی بالکل زما والد صاحب نو زما داسې څوک نو چې زما په سره لاسې ښه وې ما یې هغه فرنیچر کړی وې ما یې هغه خواهشونه پوره کړی وې نه په هغه وجه باندې هغه بې وفا او د خویندو په وجه زما د رښتې نه انکار وکړو. زما دا چینل د ستاسو هغه به ولې نه کوي چې زه تاسو سره ولاړ یم او تاسو ما سره ولاړ یو نو لازمي به ستاسو هغه هم کوي قربان. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسد الله جانی او تاسو ګوره 400 کے پی کے نیوز. قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره کوشش کوم ستاسو دپاره ویډیوز کوم تاسو یې خوښوئ تاسو یې لایک کوئ هم تاسو به وایئ چې د 400 کے پی کے نیوز په ویډیوز کې لږه غونډه کې ډیلی راغلی ده نو خیر دی د بهترین ویډیوز دپاره تاسو دپاره کوشش کوم تکل کوم او تګودو کوم. تاسو به زما په څنګ کې ګورئ نن څوک یو ځل بیا څوک دي تاسو ټول یې ښه پېژنئ ځکه چې ما تاسو ته ووایي که نه چې زما په څنګ کې به تاسو څوک ګورئ دا هر چا په خولې باندې د دوی نامه راغله ځکه چې زه به دوی ته سلیبریټي وایم د دې وخت سلیبریټي دي دوی ته به پروګرام کې هرکلې په خیر علي ستړي مه شو وایو او دوی به خپله پېژنګلي تاسو سره په خپله کوي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خوشحاله اوسئ مننه. خپله نامه خپله پېژنګلي ټول کتونکي تاسو ګوري او تاسو پېژني هم خو چې ستاسو د خولې نه ستاسو نامه راشي نو ډېره زیاته مزه به وکړي. زه خو وایم چې یعنې کې اوس دوی ته زه هم نه وایم نو زما دوی پهچان کولی شي صرف د اواز نه خو. السلام علیکم مینوالو، امید لرم ټول به ټیک ټاک یې. زه یم ستاسو نازکه او بالکل واقعي ده چې اسد الله جان نن بیا راغلی دی ما سره ولاړ دی او ستاسو دپاره راغلی دی د خپل ځان دپاره نه دی راغلی وي چې زما مینوال خوشحالي زما د مینوالو دپاره نن یو داسې د خوشحالۍ خبرو کا چې هغوی ټول عمر دپاره ماته په کمنټس کې وي چې یو ځل بیا نو ان شاء الله ضرور به درته نن داسې یو خوشخبري درکوم چې تاسو به فل حیرانه یې. څنګه چې نازکې خبره وکړه چې خوشخبري به درته وروم زه به دا خبره دې ځای کې ومېډ کړم چې ډېر زیات کتونکي دي د 400 کے پی کے نیوز چې هغوی همدغه ډیمانډ مانه کوو چې نازکه دې روکه کړه نازکه څه شوه نازکه نشته نازکه په مختلفو چینلو باندې راځي او ستا په چینل باندې نه راځي ځکه چې د نازکې ړومبۍ انټرویو چې راغلی وه
هغه د 400 کې پی کې په شیشه باندې راغلی وه بل چا انټرویو نه وه کړې نو تاسو ولې نازکې نه تاسو اخوا شوې که نازکه تاسو نه اخوا شوې ده نو نازکه د زمان هم نه ده اخوا شوې او زه د نازکې نه هم نه یم اخوا شوې موږ یو ځای یو موږ به خبرې کوو موږ به ګپې شپې لګوو زموږ دا ژوند به همدغه شانتې روان وي نازکې دا راته ووایه که نه چې هغه زه راغلی وم نو هغه ټیم څه کیفیت او اوس څه کیفیت لکه تاسو څه محسوسوئ جی زه خو د خپل مینوالو ما هغه هم ډېره شکریا ادا کړې وه اوس یې د هغې نه یو په دوه ادا کوم که څومره یم زه مننه وکړم لکه څومره شکریا ادا کړم هغه کمه ده ځکه چې ما لې دومره کم ټایم کې دومره مینه راکړه نو زه د مینوالو یو جهان مننه کوم ځکه چې زما دا سوچ هم نو چې ما به څه خوښوي نه به مې خوښوي ما وی ټول عمر به په کور ناسته یم او خو هسې هم ناسته یم خیر دی لکه واده مې نه دی شوي نه په کور خو به خامخا که ستاسو واده مو شي نو په کور به کښېنئ دا خو زما غټ ارمان دی که د وړو پلار درته بیا وایي چې نه ډرامو کې به کار نه کوي بیا به څه کوې نه قربان زه خو به داسې واده کوم خو ما مینوالو ته ویلي دي اوس هم وایم چې ګردامات په جوړېږي نو ګورې بغیر ګردامات نه خو زه داسې واده نه کوم قدرمندو چې څوک ګردامات ته تیار وي خو دا ده چې د نازکې خوښي به هم پکې وي دا خو به لازمي هسې نه چې اوس سم بدرنګ څوک راشي او وایي چې زه ګردامات جوړېږم تاسو دا خبره وکړه نو زه یم چې دا خبره مینوالو سره شیر کوم او که نه واقعي د داسې راپسې یو کس لګېدلی نه دا خو به ډېر خوند وکړي وی بس نشم ویلی اوس په هغه دا ویډیو ګوري نو کیدای شي خفه شي ډېر ټایم نه وشي نامه اخله خیر دی ښه نامه یې نه اخلم لکه زما په سوشل میډیا باندې صادق بیا چې یعنې کې زما انټرویو کړه هغې کې زما په سوشل میډیا زما موبایل نمبر خور شوی دی هغه هغوی ته میلاو شوی دی او نازکې زه تا سره ډېره مینه ساتم او زما یو کور د مړ د کور ویډیوګانو د فرنیچر او د هر څه راپسې راولېږله بیا ماته وي نازکې کو تاسو خفه کېږئ نه تاسو یو کلو خپل تصویر راولېږئ ما پښتنې خو داسې نه کوي که زه تصویر لګم دا ماله شو کی یا سبا د خپل خبرې نه رسته شي جی بالکل نو ما داسې اون کړې شوه ما ورته تاسو خپل رولېږي وایي چې هغوی خپل تصویر رولې سم د کویکاب شهزاده و ډېر زیات مړه بس نشم ویلی توبه خدای توبه زه خپل هم بدرنګه یم دغه خو چې هغه اواز ما اورېدلو نو زه اواز بیهیلې ونې کړم ما چې په دنیا کې دی خو بس صرف دوی دي نو بیا ښکلې وه نه جی ښکلې چېرته وی نشم ویلی درته له چا انسټ نه پکار خو توبه خدای توبه په دنیا کې ښکلې مشته اوس به ورپسې نمبر به بلاک کړی دی که نه نه جی نمبر زه چا پسې نه بلاک کوم نه ورپسې بلاک کولی شم دا ګورې زړه له ډېر زیات زور ورکوي جی بالکل لکه انسان وي چې دا غرور کوي نو الله دې نه ما کې غرور راولي نه غرور کوم خو لکه خیر دې ما وي چې دومره انتظار مې مو که هغه خلک څنګه وي په لار کې مې د شپې خو خاوند مې د خشتې ښه لکه اوس تاسو دوی له څه پیغام ورکوئ دغه ښکلي انسان له نو زه دې ته وایم چې یعنې کې بیجان به ورته بس بیجانه که چې بیجانه که به ټول هغه چې کوم د هغه احساسات وي هغه به سر وخوري نه بیجان داسې خبره ده چې یعنې کې که زه ما ته به خو صحیح یقینو ساتئ زما د وینو ته به تږي ناست نه جی نه داسې خبرې نشته خو لکه ما خو سوچ کړی دی چې زه به واده کوم خو داسې چا سره به کوم چې یعنې کې زموږ سره په کور اوسېږي زما خیال ساتي زما د امي خیال ساتي نو زه وایم چې زه بیا د سوشل نم یعنې کې کومه لرکول غواړي نو لرې به شم په کور به ناست یم هغه به ګټي خورم به خو داسې خو نه کوم وي تو کاسي و مې کماسي هغه شان چلو نه شي جی نو خیر د تاسو مه خفه کېږئ لکه زما چې کم سوچ دو کم سټایلش کس غواړم نه زه یم چې هغه خلکو ته مخامخ کړم که نه ښه دی که نه ښه دی لکه څنګه لکه تاسو به هغه دغه ووایه که نه لکه هغه چیده خبرې پکې وکړئ چې داسې وي داسې وي داسې وي کیدای شي دغه خلک بیا ځان کې راولي چې یاره زه هم داسې شم چې د هغې آیډیل شم نو زه وایم چې خیر دومره ښکلې دي نه خو چې د شاهرخ خان په شان دي شاهرخ خان خو پوزه سمه بدرنګه ده څه نه خیر دی که نه زما دغه شان خلک خوښي سترګې خو یې ښکلې دي پوسې ته مه ګوره وی مینه د مینې ولاړېږي وي په مینه د کتل مین د کړم نو ټول کسور د سترګو وي سترګې کار جوړوي که نه سترګې چې سترګو سره ملو شي نو بس لو بروان جی بالکل نو زه به هغه شانتې خلک د شاهرخ خان په شان دی نو شاهرخ خان په شان دی پاکستان کې خو هغه یو دی ټیک ټاکر دی نه خیر د خیر کو راغنه لږ معمولی شان چینج وي نو خیر څه خبره نه جی ښه اوس په راشو که نه دې تپوس له چې نازکې چېرته مینه کړې ده یو خو دغه مینه وي اوس په تاسو وایي چې د بیبي او د داجي مینه او د الله پاک مینه او د حضور صلی الله علیه وسلم مینه نه دا چې کومه په دې دنیا کې خلک مینه کوي لکه د هلک او د جینۍ مینه جی زه وایم چې ونه وایم نه ووایه خیر دی که نه جی بالکل ما مینه کړې وه او زما څه شو
وېما خبره کوم جی د دنیا نه تللی دی که نشته نه جی چې په څه وجه باندې خیر ما خو څه پورې نشو کول خو ما خو مینوالو ته ووایي چې دا خبره د غم هم ده او د خوشحالۍ هم ده ځکه چې زما چې څوک خوښ و د هغوی زه هم ډېره زیاته خوښ وم ما سره ډېره زیاته مینه لرله ما ورسره هم ډېره زیاته مینه لرله ما ویل چې یعنې کې په دنیا کې به داسې څوک رانشي چې د ده مینه زما نه هېره شي خو وخت داسې راغی زما یعنې کې منګني وشوه هغوی د واده دپاره تیاریانې غوښتې د هغوی چې کومې خویندې وې هغه روچتې شوې چې زما په کزن دی د هغوی واده شوی دی هغوی ته په پالنګ باندې بایک ورکوي شوی دی چا بیانې هغوی ته دومره فرنیچر شوی دی دومره هر څه او زمونږ خو وه بېوسي بېتردي کمزوري وه جی بالکل زما والد صاحب نو زما داسې څوک نو چې زما په سر یې لاس ایښی وی مالې هغه فرنیچر کړی وی مالې هغه خواهشونه پوره کړی وی نه په هغه وجه باندې هغه بېوفا او د خویندو په وجه زما د رشتې نه انکار وکړو نه نو هغه سره ستاسو خبره شوې وه بیا جی زما هغه سره ډېرې خبرې راغلې خو هغه وی چې زه ستا مینه هم نشم پرېښوستی خو دې خو خپلې خویندې او خپله مور هم نشم پرېښوستی نو د خویندو په وجه یعنې کې د دنیا د لالچ په وجه باندې د نازکې رشته ماته شوې ده نو زه دې خپل ورونو خویندو ته وایم چې پلیز تاسو د جهیز سوچ مه کوئ د انسان د زندګۍ سوچ وکړئ زندګي تېرېږي جهیز سی پلیټ کې چاول راواچوه راوامچوه پلیټ مات شو خبره ختمه شوه د انسان زړه ماتول نه دي پکار خو په زموږ په معاشره کې نن سبا زړه ماتول اسانه خبره ده خو په شوکیس کې بیا پلیټي هي چې دا مات نشي چې دا مات نشي بالکل تاسو زم خپه کړم ځکه چې په دې دومره وړه خبره باندې رشته ماتېږي نو دا خو ښه خبره نه ده قدرمندو دا وه د نازکې خبرې تاسو واورېدې او دا د نازکې قصه وه چې ښه اوس داسې به وکړو که نه چې دغه اړخ نه به لږ روځو بس هغه خلک وایي پاتې دنیا ده که نه بس هغه له د خدای پاک دغه چې کوم یې وکړل هغوی دې له خدای پاک ښکلي کړي او ژوند دې ورسره ښکلي کړي تاسو له د خدای پاک بل ځای کې ښکلی انسان را پیدا کړي چې بس اوس راته ده ووایي چې د هغې نه بعد لکه مینې خو ډېرې پیرې کېږي که نه جی جی نو بیا مینه شوې ده که نه جی بیا مې مینه نه ده شوې زړه مات شو بس او جی زړه مات شو د هغوی هم اقا داسې ځای کې هغوی رشته وکړه چې ښه فرنیچر ښه هر څه به سره میلاو شو خو ولې د جینۍ او د هلک ناخوښي وه هغه جینۍ د هغه نه طلاق واغېسته هغه سامان هر څه د هغوی په کور کې هغوی سامان غوښته سامان میلاو شو خو ولې د زوی زندګي برباد شو ژوند ښکلی نه شو که نه هغه مزه کوي چې کله ایستم نه وي خو چې د ښځې د خاوند ژوند ښکلی وي نو بس دا غټه خبره ښه دا نازکې خبرې تاسو واورېدې قدرمندو چې د هغې مینې نه بعد ما بیا مینه نه ده کړې نو اوس به راته دا وایه که نه که چېرې ستاسو آیډیل میلو شي نو هسې نه چې هغه بیا دا وایي که نه چې لکه زه ټیک شو زه خو د نازک آیډیل یم خو چې کومه مینه هغې ړومبي انسان سره کړې ده په ژوند کې هسې نه چې بیا ماته مینه نه میلاویږي د دغه یارې نه خلک رستو کېږي بیا به څه چلي نه جی مینه خو وي د مینې ولاړېږي چې هغوی زما عزت کوي زما قدر کوي نو زما سر نه دروان چې یعنې کې زه به د دغه نه کوم او خاوند نوم خو وي د خدای وي نو زه به ولې د هغوی خیال نه ساتم زه به د هغوی عزت نه کوم نو بس مینه وه تېره شوه د هېرېدلو نه وي په د ټایم تېرول وي او په شروع کې هره مینه خوند کی او وي خوند دې روک شي چې څه وخت ورکې تېرېږي نو خوند خو نه روکېږي زه نه روک شي بل چې داسې څوک راشي که نه نو د انسان کور شي دا خبره صحیح ده چې بل داسې څوک راشي که نه په ژوند کې نو او چې د هغه نه ډېره مینه درکړي نو هغه بیا هغه په مزه د ژوند نه لرې لاړ شي د سوچ نه لرې لاړ شي دا راته ووایي چې ستاسو اوس په دوه واینز باندې زما په خیال را روانې دي خاکې او بل تاسو خپل چینل هم جوړ کړی دی نو د هغې دپاره خو مبارکي هم وایم ځکه چې ړومبی ویډیو ده او هغه ډېره زیاته بهترین لاړله سبسکرایبر هم ماشاءالله خو ښکلې را روان دي نو خپل چینل دپاره حوالې سره راته هم ووایه او بل چې کوم په کوم واینس کې تاسو کار کوئ یعنی د ګلخان واینس کې هم کار کوئ هغې کې خو یو بنګړیواله کرکټر کې تاسو راځئ او ډېر بهترین اواز یعنی ستاسو وایس چې کوم دی که نه هغې کې تاسو هغه وایس چینج کړی دی نو هغه ډېره زیاته مزه کوي نو هغه اکټ په راته لږ هم کوئ او بل د خپل چینل حوالې سره راته ووایه جی بالکل زه په ګلخان واینس باندې کار کوم او بل په 410 واینس باندې کار کوم او زما اوسه پورې سوچ نو خو مینوالو یعنې کې دومره مینه راکړه هغوی بار تپوس کوي چې نازک ستا خپل چینل شته نه بالکل ما د مینوالو دپاره خپل چینل جوړ کو چې یعنې کې زه داسې یو ویډیوګانې کوم یا داسې یو خبرې کوم چې هغه صرف زما د مینوالو په چایس باندې ما ته کمنټس کې زیات وي نازکې دا خبره وکړه دا خو په پردي چینل ته هغه شان نشي کولی زما د خپل چینل نوم دی نازک واینس که ستاسو مینوالې او یا زما مینوالي نو هغه د سره هیر دی لایک کې سبسکرایب کې شیرینګ هم وکړي سم پې نه ځي د دوی نه که نه
اج دوی نه خو پیسې دومره ټایم نه زی ټایم خو ته نه زی یو کلیک سره جی خو لکه دوی خو الریډي سوشل میډیا یوز کوي یوټیوب ګوري نو د دوی نه پیسې خو سبسکرایب دي کی جی جی بالکل نه کوي زما خو کوي مال مين را کوي ما دا چینل د تاسو هغه بول نه کوي چې زه تاسو سره ولاړم او تاسو ما سره ولاړ نو لازمي بس تاسو هغه کوي قربان نو تاسو نازک واینز چینل لګي جی جی بالکل هغه باندې ډومبه ویډیو اپلوډ شوی دا روانه ان شاء الله ډیر بهترین کنټینټ ولا را روان دي او اصلاحي ډرامې به هم راځي نو تاسو به ګورئ او تاسو به نه خوند او مزه اخلئ اوس ګل خان واینز کې تاسو یو کریکټر دی چې بنگړیواله سره تاسو سایت کې راځي هغه ګونګې ده او دغه ټوله خبر هم تاسو کوي یعنی هغه کریکټر چې پلی کیږي او سو پزان پوي کنه نو تاسو په خبرو باندې چې تاسو خبرو کوي هغه باندې خلک پويږي هغه تاسو په یو خبره کوي وی لالا جی جی ډیر بهترین ډیر زیات خپل ناغه کریکټر کې لګوند کې راشه چې مزه وکي جی لالا لفظ خلک ډیر خوښ کړي دي اغا اسلم را رواني زورته لالا ولالا لالا السلام علیکم هغه مونږ ته وی چې اني کې تاسو چیرته زه لالا ګودر لسم اوبر اورو هغه وی صحیح دا ازلاړ شي جی نو دغه خبرې دي دغه انداز دی او خلکم خوښ کړي دي تاسو خوښ کړي دي نو یو جهان مننه کوم بنگړیواله ته چوي چې دا پتا باندې چه شي وشو یا جله ګل مکای وا ګل مکای ما پلاوا کسا و وړکه چې شه کوي خدای غر کا کړم دا وړکه باندې سچل واشو ډیر زبردست اوټ سټانډینګ ډیر زیاته مزه کوي کله چې ما ویلاګو کتو تاسو دغه حکم نه وکتلې ما سوتن بیت کې پروت او ما تاسو ویلاګو کتو هغه کې تاسو خبرو کړ چې یاره دا ډیر بهترین کنټینټ ته ډیر خپل سټوري ده له سټوري ده هغه ز ډایرکټ هلته لاړم چې مو کته مال ډیر زیاته مزه راکړه ډیر زیات خوشاله شوم ما ګوره نازکه خلاړه بهترین کریکټر لکه اوس هغه خلک وي کنه زما چې څنګه د پروګرام په شروع کې خبرو کړه چې نازکه ته به سلیبریټي زکه وایم چې د هر چا په سوچ کې فکر کې نازکه ده قدرمندو ستاسو یو دنیا مننه د نازکي بیبي یو دنیا مننه زه به دا وایم کنه چې نازکي بیبي ډیرو ملګرو په کمنټس کې ما نه دا غوښتنه هم کړې وای چې نازکه بیبي چې کله ترنم کې سوي کنه ډیره زیاته مزه کوي نو کته چرته ورلاړې نو ترنم به نه خامخاوري نو کدا څه ذهن کې راځي ټپوي چاربېته وي غزل وي نو کتون کې تاسو ګوري تاسو وینئ لازمي وای ما یاره ضروری خو ده ځکه چې دا ډیماند شوی ده نو خاجي اشنا چې پواد دې اعتبار کړم کنا حیران يم چې بیا دې انتظار کړم کنا حیران يم چې بیا دې انتظار کړم کنا اغیار رات وی چې اشنا بدنل راشي اغیار رات وی چې اشنا بدنل راشي باور پدې خبره دا غیار کم کنا حیران يم چې بیا دې انتظار کړم کنا انتظار کوم اے اوخ کو اسویلو سوسلګو دارمانونو اے اوخ کو اسویلو سوسلګو دارمانونو خندا بدر نهم چریو وار کړم کنا حیران يم چې بیا دې انتظار کړم کنا حیران يم چې بیا دې انتظار کړم کنا ډیر زبردست او دا غټه خبره ده چې په دومره لږ ټیم کې نازکي په دنیا باندې ځانو منه او تاسو هم خوښوي اوس په داسې کوو کنه چې اخیری خبرو ته برازو ځکه چې کله ویډیو لګو د شي کنه جی جی ملګری بیا وی یاره وې دی خو سمې قصې جوړې کړې دي نو د مینې خبرې مو شوې د بې وفایۍ خبرې مو شوې د کریکټرو خبرې مو شوې اخیری میسج ښکلې خبره چې کتونکو ته نه پیدا حاصله کړي جی مینوال یو جهان مننه پدې کومه چې ز په یو کچا کور کې چې باران به شو مونږ به ډیر زیات خپو اما مخکې ویلو بیا مې ویلو خو شکر الحمدلله صادق بیا چې کله زما ویلاګ کو زما ویډیو په ټول سوشل میډیا باندې خورش و زما د کور حالت مینوال او کته نو ما سره ډیر زیات مینه ولرله مال اغوي چې کم هیلپ کو کم پیسې رو لګلې ما یو خپل کور روان کړ دی هغه کې ډیر کار او شو او ان کې بس لک پکې پاتې دي نو زه د خپل مینوال یو جهان مننه کوم او د قشان دواګانو کې میاد ساتي چې دا نور کارم پکې وشي او زه د خپل مور خواهشونه پوره کم ځکه چې رور زماشته نه چې هغه مینه راکې نه زه به مینه ورکوم جی جی
ډېره زیاته مننه قدرمندو د نازکې بیبي خبرې تاسو واورېدې او دوی چې کومه تاسو ته اخره کې خبره وکړه ستاسو شکریه هم ادا کړه چې د دوی کور څنګه و د کری کور او بالکل داسې کور و چې بهر به باران نو او کمرو کې به باران ورېده نو ستاسو په امداد باندې او د الله پاک په کرم باندې دوی کور روان کړ. ډېر بهترین دی کیدای شي زه داسې د بار نه یو څو شاټونه هم واخلم نو کور روان دی بس لږ کار پکې پاتې لږ نه بلکې زه وایم چې 3 شوي دی او یو حصه کار پکې پاتې دی که نه نیم کار پکې نه پاتې جی نیم پاتې دی دوه حصې کار شوی دی دوه حصې کار پاتې دی نو هغې دپاره سترګې په لاره ستاسو خپله نازکه چې څوک شتمن خلک وي او د حکومت الله چارواکو ته خو به نه وایو شتمن خلک بار په اورسیز پاکستان چې دي که نه هغوی ډېر زیات امدادونه کوي نو بالکل جی دوی سره ودرېږئ او د دوی ملاتړ جوړ شي او د دوی په دعاګانو کې ځان راولئ. قدرمندو دا وه د نن ورځې مرکه چې زما په څنګ کې ولاړه وه نازکه د دوی خبرې تاسو واورېدې انشاءالله یو نوې پروګرام سره یو نوې میلمه سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جانې زما میلمنه نازکه بیبي او زما کیمرامین او کیمرامین سره شاته ولاړ ایاز بی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.